امروز یک تعهد میکنیم که به خاطر تطبیق پروژه ها کمک میکنیم. این پروژه ها تمامش ملکیت شماست. سرمایه ملی را از دست دادیم، پروژه های بسیار کلان را از دست دادیم. هغه څه چې تاسو غوښتل هغه شوي دي. نو له تاسو مو غوښتنه دا ده چې په یوې غټې غونډه کې جناب والي صاحب تقدیر کوي او ورته ستاینلیکونه ورکوي. ما اهل بازار و ما محاسن سپیدا و ما مردم قندوز برای هر کسی که یک خشت برای خشت میمانه ما امرای از او همکاریم. کندوز د سقوط له دوړو د ولسي حکومتولۍ تر بیا اعماره. کندوز د افغانستان په شمال کې یو تاریخي او ستراتیژیک ولایت دی چې د شمال دروازه هم بلل کیږي. همدا جغرافیه د مرکزي ولایتونو او منځنۍ اسیا د سوداګرۍ اصلي لاره ده. د مدنیت، قومي جوړښت او فرهنګي تنوع پراخه مخینه لري. دا ولایت له تاجکستان هیواد سره د نښتې پولې، سوداګریز معبر او د لرغوني تمدني اثارو او سیمو له امله په هیواد کې ځانګړی ځای لري. یو وخت د خپلو پراخو طبیعي کرنیزو تولیداتو له امله د افغانستان کندو بلل کېده. د تاریخ په اوږدو کې د شخصیتونو، شاعرانو، صوفیانو او د ملي مبارزو د سترو څیرو کور هم پاتې شوی. د شیر محمد ناشر عرف شیر خان په څیر د ګڼو نورو مشاهیرو د ژوند او مبارزې کیسې د دې ولایت د فرهنګي غنا یوه مهمه برخه ده. هغه شتمني چې له پرلپسې جګړو، سقوطونو او سیاسي بې ثباتیو راوروسته هم د هیواد په تاریخ کې په زرین لیک حق شوی دی. کندوز د وروستیو کلونو له سختو پړاوونو او سقوطونو وروسته یو داسې پړاو ته ورننوت چې د بیا رغونې، د ولسي باور د راستنولو او د حکومتي سیستم د بیا فعالولو لپاره نوي تفکر، نوي مدیریت او پراخې حوصله‌مندۍ ته اړتیا وه. په همدې ننګونکي عکر کې عبدالجبار نیمي ته د دې ولایت واګې ورسپارل شول. یو داسې وضعیت چې کندوز لا هم د 2 ځله سقوطونو د ټکانونو پس لړزې احساسولې. د ملکي ادارو مفلوج حالت، د 21 نړیوالو دولتي ادارو وتل او تر ټولو ګران د خلکو د باور سقوط هغه وضعیت چې د والي د ماموریت پیل یې له ګواښونو او خطرونو ډک کړی و. تاریخي کندوز د وروستیو ناخوالو په پایله کې له یوې سترې ازموینې سره مخ شو. ادارې ړنګې شوې، اعتماد یې اغېزمن او ولس د مسلسلو اروايي او فزیکي صدمو متحمل شو. خو د یوه نوي مدیریت له راتګ سره د بیا رغونې، ولسي مشارکت، د عدالت محوره مدیریت او د معاصرې حکومتولۍ پاخه تهدابونه پکې کېښودل شول. نیمي کندوز ته په داسې وخت کې راغی چې دا ولایت د اداري بې نظمۍ، امنیتي ګواښونو او ټولنیزو ناندریو ترمنځ ویشل شوی و. همدې منقسم حالت د هغه د ماموریت تعریف وربدل کړ. هغه غوښتل د حکومتولۍ شیوه له متمرکز چلند څخه یو ولسي، عادلانه او ګډون محوره طرز ته یوسي. د کندوز اتموسفیر ته په کتو د هغه لیدلوری دا و چې هر سړی ځان په ولایتي حکومتولۍ کې شریک وګڼي او هر فرد د ملکیت احساس وکړي. نیمي د کندوز د حکومتدارۍ اصلي لوری د خلکو لومړیتوبونو ته د ارزښت ورکولو له لارې مشخص کړ. لومړی به په مرکز او ولسوالیو کې د اړتیاوو او ستونزو لیستونه جوړول. بیا به دغه اړتیاوې له مرکزي حکومت، نړیوالو ادارو او همکارو مؤسسو سره شریکولې. هغوی ته قانع کوونکي توضیحات ورکول او بالاخره پروژه به د تطبیق تر پړاوه ګام په ګام تعقیبوله. د دې میکانیزم ښېګڼه دا وه چې پر کاغذي مدیریت سربیره سیستماتیک کار، دوامداره هڅو او منظمې همغږۍ ته اړتیا لرله. د کار همدا پالیسي د نوموړي د سیاست یو مهمه لاسته راوړنه وګرځېده. د تر دې وړاندې د خوست په ماموریت کې هم د ولسمشر سره په ویډیو کانفرانس کې د خلکو ستونزې په منظم ډول شریکې کړې وې چې دا د مرکز او ولایت د همغږۍ ښه تجربه وه. نیمي همدغه شیوه کندوز ته ولېږدوله څو د ولایت او مرکز ترمنځ د باور، تمویل او تخنیکي ملاتړ اړیکې ځواکمنې شي. په ټوله کې د عبدالجبار نیمي د حکومتولۍ یو مهم اصل دا و چې د عمومي قضایاو په پریکړو کې ولس له ځان سره شریکاوه. د همدې لپاره یې په کندوز کې منظمې مشورتي ناستې پیل کړې. د قومي مشرانو، مخبرو، مدني فعالانو، د پوهنتون استادانو، ژورنالیستانو، ځوانانو او میرمنو سره پرله پسې غونډې پیل کړې او په مرکز او ولسوالیو کې پراخې ولسي غونډې، فرهنګي ناستې، مشاعرې، د قرآن پاک ختمونه او اجتماعي پروګرامونه یې تنظیم کړل.
دا راټولېدنې به د دې لامل شوې چې ولس لا ولایت مقام ته ورنږدې شي. نیمي به د یو منظم پلان له مخې د پروژو پرانیستي یا بنسټ ډبرېښېدو ته مشران راټول کړل. له هغوی سره به د راتلونکي پلانونو په اړه دوستانه خو عملي مجلسونه کول. د هغوی نظرونو ته به ارزښت ورکړ او د خلکو د هرې طبقې خبرې به یې د تصمیم نیونې برخې ګرځولې. همدا چلند چې د کندوز خلکو ته دا احساس ورکړ چې نور حکومت د دوی دی، نه د زورواکو د یوې محدودې ډلې. د نیمي د حکومتدارۍ طرز په 3 ډوله و. لومړی دا چې پر دې ټینګار کاوه تر څو د ولسوالۍ کار باید په ولسوالیو کې اجرا شي، د مرکز په مرکز کې، او هر څوک د خپل قانوني صلاحیت له مخې خلکو ته خدمات وړاندې کړي. له دې کار څخه غرض دا و چې هم د خلکو د وخت له ضیاع څخه مخنیوی وشي او هم اداري نظم لا پسې منظم شي. بل ډول یې دا و چې له مختلفو لارو به د مختلفو کچو د مامورینو له چارو څخه نظارت او کنټرول کاوه. د راپورونو اورېدل، د ستونزو تشخیص او په خپلو سترګو د کار د ملموسې پایلې معلومول د هغه د مدیریت یو مهمه برخه وه. دریم طرز دا و چې د هرې طبقې خلک به یې له ولایت مقام سره په اړیکه کې ساتل. د هغوی نظرونه یې اورېدل او د ولایتي ادارې له واحد پلان سره د خلکو غوښتنې همغږي کول به یې د پلان برخه وه. همدې شی و د ولس او ولایت مقام ترمنځ فاصله په خورا حکمت سره رالنډه کړه. له بل اړخه کندوز د سیاسي او ټولنیزو ناندریو پیچلې مخینه لري. د زورواکۍ ژوره سابقه، قومي بې اعتمادي، جنګي پاتې شونې، د ادارو بې ثباتي او امنیتي خلاوي هغه حالاتو چې د والي لپاره د مدیریت فضا پیچلې کړې وه. خو نیمي د دغو خنډونو پر وړاندې هم له 2 لارو کار واخیست. لومړی دا چې هره موضوع به په بشپړې حوصلې سره څېړله، د ستونزو عوامل به یې روښانه کړل او د خپل قاطع او جدي دریځ په اساس به یې په اړه کوټله ګام واخیست تر څو د حل یو اساسي او بنیادي لار ورته پیدا شي. دویم دا چې ولسوالیو ته سفرونه، له خلکو سره مخامخ لیدنې، د قومي شخړو حل او فصل او د خلکو د حقونو دفاع هغه ابزار چې د ناندریو اور یې کنټرول او خاموشه کړ. دې برخه کې دلیل دا و چې نیمي حتی په نورو ولایتونو کې هم د ناندریو د ختمولو د ولس د یووالي په برخه کې ځانګړې مهارت او تجربه لرله. د بل خوا څخه په ادارو کې ضعف، خپلسري او غیر سالم رقابت د خلکو اعتماد باور کم کړی و. د همدې د خاطره چې موږ د ټولو ستونزو ته جواب ویلی وي، موږ په ادارو کې د نظم، د نظارت او کنټرول دپاره جدي قوي اقدامات ترسره کړل. هر نوع زورواکي، هر نوع د خپلسري دا باید د منځه یوسو. زه په دې باور لرم چې هلته اراده وي، عزم وي، د الله د رضا لپاره د خدمت اراده وي، نو انشاءالله په دې باور لرم چې زموږ خلک به زموږ حمایت کوي، زموږ ملاتړ کوي، زموږ سره مینه کوي او زموږ سره به په ټولو کړنو کې مرسته کوي. انشاءالله هم مرسته کړي او هم مرسته کوي او په راتلونکي کې به انشاءالله موږ د یو داسې ادارې شاهدانو وسیږو چې د هغې ادارې هر مسؤل ولس ته جوابدی وي، د ولس رښتینی خدمتګار وي او ولس ته د مینې پیغام ورکړي، ولس ته د مینې لاس ورکړي. د کندوز په څیر ولایت کې چې ټولنیز حالت پکې متزلزل شوی و، نوي والي لپاره تر هر څه وړاندې د باور بیا رغونه ستونزمنه مسله وه. نیمي بیا دغه تشه له خپلو ځانګړو مهارتونو څخه په استفادې ډکه کړه. لومړی یې ولسي حکومتولۍ لپاره تطبیقي پلان جوړونه وکړه. بیا له خلکو سره مشورتي ناستې پیل کړې او په 3م قدم کې ولسي مشارکت ته پراختیا ورکړه. هغه غوښتل چې د کندوز هر وګړی ځان په حکومت کې وګوري او بیا کله چې ولس ځان دومره مهم او ارزښتمن ولید، والي به په غونډو ناستو کې تقدیر کړ، د عزت لونګۍ ور په سر کړي او د خدمتونه یې بیا وستایل. کندوز کې خبره ټوله د امنیت هم نه وه. فرهنګي انجماد، د ټولنیز باور فقدان او د ځینو اقشارو د محرومیت ستونزې هم اساسي مسلې وي. نیمي د فرهنګي غونډو، مشاعرو، د قرآن پاک د ختمونو، د عرفاني ناستو، د ادبي او ټولنیزو پروګرامونو له لارې ولس ته فکري روحیه ورکړه. هغوی یې راویښ کړل او یووالی راوست.
د نعیمي د واقعي حکومتولۍ د قایمولو او له ولس سره د بې آلایشه مینې له وجې ډېر ژر د هم د ولس په زړونو کې ځای وموند. ولس والي ته د غوره خدمت، ولسي چلند او د پایدار مدیریت په خاطر د تعظیم سر ټیټ کړ، ځکه پوه شول چې د پخوانیو برخلاف د خبرو په ځای د عمل او اقدام شخص دی. نعیمي په څو میاشتو کې د ولس د پګړۍ ګل شو او دومره نوازش یې ورکړ چې مرکزي حکومت او مرستندویو ادارو کندوز ته څو برابره نور پام هم ور واوښت. عبدالجبار نعیمي په کندوز کې د حکومتولۍ داسې تګلاره عملي کړه چې پر عدالت، مشارکت او همغږۍ ولاړه وه. یوه داسې حکومتولي چې د خلکو لخوا بیرته خلکو ته وړاندې شوه. یوه داسې حکومتولي چې د ولس له منځه، د ولس تر څنګ او د ولس د اړتیاو پر مټ قایم شو. له جګړو وروسته په کندوز کې د انکشاف، امنیت او حکومتولۍ نوې پاڼه واوښته او دا پاڼه به هله راتلونکي لپاره لا ارزښتمنه شي چې راتلونکي واکمنان له رعیت څخه د باور او صمیمیت دا شپول همداسې چاپېره وساتي.